درنو او قدرمنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. په دې ویډیو کې تاسو سره د زناکارو او بدکارو ښځو معلومات شریکوم چې درې هغه لوی نښې چې په کومه ښځه کې موجود وي نو هغه به بدکاره وي او یا به د خاوند نافرمانه وي. ویډیو را سره تر اخره وګورئ. په دې ویډیو کې ډېر پټ رازونه تاسو سره شریکوم. قدرمنو د هر څه نه وړاندې زموږ چینل پښتو پوسټ هم سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي ښایسته او معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسي. لکه څنګه چې موږ خبره وکړه په دې ویډیو کې د بدکارو او یا د بد اخلاقو ښځو معلومات تاسو سره شریکوم. نو په هغې کې وړومبۍ ښځه هغه وي چې په کور کې خاوند سره ډېرې زیاتې لانجې کوي او جګړې کوي او په کور کې اکثر وخت د پردو سړو صفتونه کوي یا په کلي محله کې چې کوم ځوانان هلکان وي او یا نور داسې خپلوانې وي چې هغه نامحرم وي د هغوی په باره کې په کور کې خبرې کوي، د هغوی صفتونه کوي او هغوی په ښه یادوي. ځینې خاوندان بیا دومره مجبوره وي چې هغوی د دغه خبرونه هم نشي منې کولی او یا ځینې خاوندان د دغه په باره کې هیڅ توجه او فکر نه کوي. نو کومه ښځه چې دا کارونه کوي هغه منې کول پکار دي او هغې ته لږ عقل ښودل پکار دي چې باید داسې کار ونه کړي چې د پردو سړو صفتونه په کور کې وکړي، ځکه چې دا یو خراب عادت دی. دویم بد عادت چې اکثره وخت بد اخلاقه او بدکارې ښځې کوي هغه دا دی چې د کور په دروازه کې ولاړ وي، په لاره باندې تلونکو راتلونکو پردو سړو نه هیڅ ستر نه کوي او بېغمه په بازار کې سوداګانې هم کوي او هیڅ قسم داسې فکر نه کوي چې زه سړو ته مخامخ یم. نو په داسې دوران کې داسې ښځې بېلارې کېدلی هم شي اگر که دوی سمې وي او بېلارې هم نه وي، خو که دوی خپل عادتونه سم نه کړي نو ممکن چې دوی په آینده وخت کې بېلارې شي او داسې یو غلط قدم ترې اوچت کړی شي چې بیا یې ټول عمر ورسره برباد شي. نو داسې ښځې هم پوهول پکار دي چې هیڅکله هم بازار ته یوازې سودا ته لاړې نه شي او یا په لاره کې او یا د خپل کور په دروازه کې ونه درېږي چې څوک پرې غلط شکونه کړي. دریم قسم ښځه چې موږ ورته بدکاره نه شو ویلی خو بد اخلاقه بېلارې ښځه ورته ویلی شو، هغه ده چې د خپلو بچو پرورش ته صحیح توجه نه کوي. یعنې بچي چې هر څه کوي دا یې هیڅ قصه کې نه وي، که هغوی بار چا سره جنګونه کوي او یا په خپل منځ کې یو بل وهي نو دا یې هیڅ پروا نه کوي او دا په خپلو کارونو کې یا په خپل موبایل کې مصروفه وي او په هغې کې ځان بیزي کړی وي او خپلو بچو ته وخت نه ورکوي. نو دا یو داسې ښځه وي چې د خپل کور ټول ماحول بربادولی شي. نو داسې ښځه باید پوه کړی شي چې د ټولو نه اول ضروري خپلو بچو ته پرورش ورکول دي، ځکه چې بچو ته که سم پرورش ورکړی شي نو هغوی په آینده کې ښه انسانان جوړېدلی شي. امید لرم چې دا ویډیو او معلومات به ستاسو خوښ شوي وي. که تاسو غواړئ په آینده کې تاسو له همدغسې په زړه پورې معلوماتو نه خبر وساتو نو همدا اوس زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.